پلس پریشین لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د هند لوی درستیز لیکدونکو الوتکه نسکوره شوه د هند سمندري ځواکونو تایید کړی ده چې دغه هیواد د لوی درستیز راوت لیکدونکو الوتکه نسکوره شوه ده انډیا ټوډے راپور ورکړی دی چې د روات لیکدونکو الوتکه نن دغه هیواد په جنوب کې راغورځېدلې ده. راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلی چې دوی د پلټنې عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې د نسکوره شوې الوتکې له 9 تنه سپرلۍ څخه یوازې 3 تنه ژغورل شوي دي. راپور کې د لوی درستیز په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د هندي چارواکو په خبره دوی خپل څېړنې پیل کړي دي او نتیجه به یې وروسته له رسنیو سره شریکه کړي. بل ورته WHO وایي افغانستان لپاره مسل $1 میلیون مالي سرچینې چمتو کړي. د روغتیا نړیوال سازمان استازي په افغانستان کې د روغتیا پروژې پر دوام د ټینګار ترڅنګ ویلي چې د دې پروژې د دوام لپاره دوی د روان کال تر پایه $80 میلیون او د راتلونکي کال تر نیمایي $100 میلیون مالي سرچینې برابر کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارات د روغتیا نړیوال سازمان د وړاندیزونو او غوښتنو عملي کولو ته ژمن دی. نوموړي دا څرګندونې د یاد سازمان له استازي لیود سره په لیدنه کې کړې دي. عبدالکبیر د روغتیا پروګرام ته د مالي امکاناتو برابرولو له امله له یاد سازمان څخه مننه کړې ده او زیاته کړې ده چې دغه سازمان تر اوسه پورې له افغانستان سره پر شویو ژمنو عمل کړی دی او اسلامي امارات هم ژمن دی چې ټولو وړاندیزونو او غوښتنو ته یې رسیدګي وکړي. او د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي عبدالبقي حقانی په پاکستان کې د افغانستان سفارت په انګړ کې افغان محصلینو سره لیدلي دي. نوموړي په دې لیدنه کې افغان محصلینو ته د ستونزو او مشکلاتو د حل ډاډ ورکړی او هغوی ته یې توصیه کړې چې د افغانستان آبادولو لپاره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.